سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته د حسین بخش چې نن یې د کراټو لوبه وه په مسکو کې او هغه یې وګټله او افغانستان ته یې ویاړ راوړو. موږ ټولو افغانانو ته مبارکي ویو، خصوصا زموږ هزارهګانو وروڼو ته. افغانانو وروڼو ما مینوالو ښایسته ښایسته کمنټونه ورته ولیکي، ښایسته ښایسته کمنټونه لایکونه ورکړه، ځکه چې دا به ډېر زیاتې وي افغانانو وروڼو چې موږ احمد ولي وتک چې هغه د بکسینګ لوبه ګټي نو د هغه دپاره موږ ویډیوګانې کوو، هغه دپاره لایکونه کوو، پوسټونه کوو او د خپلو دغه هزاره وروڼو ته یې ونه کړو، ځکه چې دی زما د افغانستان سره مینه لري، ځکه چې دی زما د درې رنګه بیرغ سره مینه لري. د دې په خاطر وانه چې هر څوک زموږ درې رنګه بیرغ سره د افغانستان سره مینه لري، هغه زموږ ورور دی، هغه د دې وطن بچی دی. او چې څوک یې نه لري افغانستان دغه سره، که هغه خدای دې که چې پښتون وي او که هر څوک وي، موږ په هغې نالت یو او هغې ته موږ سره افغان نه یو. افغانانو وروڼو دا هغه هزارهګان وروڼه دي چې په کرکټ باندې نه پوهېده، په 2019 کې موږ سره دلته میچونو ته راتلو او دا درې رنګه بیرغ به یې په اوږو اچولی. دا هغه هزارهګان وروڼه دي زموږ چې په بامیانو کې د پی ټي ایم دپاره سرې خولۍ په سر کې موږ دپاره دغه وکړه، جلسه یې وکړه، د پښتنو اواز یې اوچت کړو. نو موږ زموږ د زړه سرونه دي هزارهګان وروڼه. خاین چې هر څوک وي موږ پرې ناله کوو چې هر قوم کې وي، خو زه هزارهګانو وروڼو ته ویم چې هر څوک قوم پرستۍ ته لمن وي، چې هر څوک قاتل وي او قوم پرستۍ ته لمن وي، هغه بیخي مسلمان نه دی. ځکه پیغمبر علیه السلام ویلي که هغه قاتل وي، که هغه خدای که چې وطن فروش وي، خدای که چې دا پښتون وي، تاجک وي، ازبک وي، هزاره وي، موږ پرې نالت کوو. موږ تاسې د دغه وطن بچیان یو، په دغه جغرافیه کې ژوند کوو. ستاسې خوشحالي زموږ خوشحالي ده. نن د حسین بخش ګټه چې دا د ټول افغانستان ګټه ده، دا د ټولو افغانانو یو فخر او یو دغه دی. نو موږ په تاسې باندې فخر کوو. بیا مبارکي ټولو افغانانو ته وایم، ښه جشن وکړئ، ښه دغه پې وکړئ، ښه کمنټونه ورته ولیکئ او د دپاره ویډیوګانې وکړئ، ځکه چې په دغه شیانو باندې دشمن خفه کېږي او دوست او د افغانان په خوشحالېږي. زه پوهېږم چې بعضې خاینانو ته په دغه ویډیوګانو په دغه شیانو زور ورکوي چې ولې تاسې د هزارهګانو وروڼو دپاره. موږ بیا د هر چا دپاره چې هغه افغان وي، درې رنګه بیرغ مني او د افغانستان ملي سرود مني او افغانستان مني، موږ به د هغې دپاره ویډیو کوو، د هغې دپاره به موږ خپل جشن کوو. د هغې ګټه چې ده دا د ټول افغانستان ګټه ده. اخره کې دغه د ده ویډیو هم وګورئ. په الله سپارم ښه کمنټونه. زنده‌باد افغانستان، مرګ د افغانستان په دشمنانو. السلام علیکم کابل، افغانستان شریف. از صمیم قلب امروز این پیروزی بزرگ حسین بخش سفری را بر تمام مردم افغانستان تبریک میگم، بر تک تکتان. با افتخار حسین بخش سفری یک کف بزنین. افتخار ماست، افتخار افغانستان ماست. Благодарю организаторов этого турнира, этого боев, которые организовали, прекрасно организовано все. Спасибо всем, спасибо моим землякам, что присутствовали здесь, приехали из разных городов. Спасибо! Hussein Balkhash Safari.